درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن د کلمو تمرین لرو. اول چې ده په هغو کلمو خبره کوو چې دریو تورو نه جوړې دي. د هر یوې په سر کې چې ده دال راځي، منځ کې یا الف ده یا واو ده یا ری ده یا نون ده یا یې ده، او دلته ورسره بل توری لیکل کیږي. نو د دې تورو نه به تاسو کلمې جوړې کړئ او زموږ سره یې شریکې کړئ. دویم دا کلمې دي چې له څلورو تورو جوړې سوي دي. دلته بیا هم دال راځي په هره یوه کلمه کې. مثلا دې کلمې کې دال راځي، ری ده، بیا بل توری دی، بیا لام پسې راځي. نو دغه هره کلمه چې ده، یعنې اول توری دال دی، منځ کې دا توري راځي، بیا دا تش ځایونه دي، دغه کې به تاسو توري لیکئ او دا خو خپله ورسره لیکل سوي دي. نو دغه کلمې در سره ولیکئ او که کتابچه کې لیکئ یا هم دلته ماته یې په تبصره کې پرېږدئ. بلکې له تاسو سره هم داسې کلمې وي چې له دریو تورو یا څلورو تورو نه جوړې وي، سر کې دال راغلی وي، نو موږ ته یې ولیکئ. الله مو مل شه.